الحمدلله جواب شي. دا پرون مناظره وشوه د یو ملحد او د یو مفتی د انډیا او د هغه په منځ کې، مسلمان او ملحد په منځ کې، او لایو مناظره وه، ډېره په غټه سطحه باندې مناظره وه. او چې هغه مناظره څوک واوري که نه، نو غیر اختیاري به ستا د خولې نه دا خبره وځي چې اسلام هغه دین دی چې هغه د فطرت او د عقل سره برابر دی. او مناظره په دې عنوان شوې ده چې آیا الله وجود لري که نه، الله شتي که نه، په دې باندې مناظره ده. او دا نه چې زمونږ کوم مسلمان چې ناست دی مفتي، الله دې هغه په علم کې برکت واچي، چې هغه ځان سره پاڼې او کتابو داسې ورسره لګیا دی او داسې یې کړی دی هغه ملحد که نه، چې هغه حق حیران شوی دی چې دې سړي ته به څه د هرې خبرې د هرې اعتراض جواب. او ځوان هلک دی هغه مفتي او ځوانانو کاري ده. دلته د بعضو خلکو په اسلام باندې اعتراض دی. زما اراده ده دې ته اراده مې ډېرو کارونو ته ده، خو الله دې پوره کړي. زه هم چې یو وخت کې موږ سلسله وار داسې یو بیانونه شروع کړو د هغه اعتراضاتو په باره کې، د هغه ډکوسلو په باره کې چې هغه د اسلام په مقابل کې د اسلام دشمنان بیانوي. او د یوې خبرې الحمدلله جواب شي. دا پرون مناظره وشوه د یو ملحد او د یو مفتی د انډیا او د هغه په منځ کې، مسلمان او ملحد په منځ کې، او لایو مناظره وه، ډېره په غټه سطحه باندې مناظره وه. او چې هغه مناظره څوک واوري که نه، نو غیر اختیاري به ستا د خولې نه دا خبره وځي چې اسلام هغه دین دی چې هغه د فطرت او د عقل سره برابر دی. او مناظره په دې عنوان شوې ده چې آیا الله وجود لري که نه، الله شتي که نه، په دې باندې مناظره ده. او دا نه چې زمونږ کوم مسلمان چې ناست دی مفتي، الله دې هغه په علم کې برکت واچي، چې هغه ځان سره پاڼې او کتابو داسې ورسره لګیا دی او داسې یې کړی دی هغه ملحد که نه، چې هغه حق حیران شوی دی چې دې سړي ته به څه د هرې خبرې د هرې اعتراض جواب. او ځوان هلک دی هغه مفتي او ځوانانو کاري ده. دې کې یو مسله خو دا راووته چې اسلام هغه دین دی چې هغه د فطرت سره برابر دین دی، عقل سره برابر، خو صحیح عقل سره. او د یو سړي عقل ګډوډي هغه ته به موږ څه وایو؟ لکه هسې صحیح عقل له راشه. صحیح عقل ګوره دا مني چې د سړي د ډېرې ښځې وي. اوس ما ته یو سړی زما عقل یې نه مني، ته خپل عقل جیب کې کېږده، ستا عقل کې مسله ده. تېر شوي درس کې چې ما کوم حکمتونه ذکر کړو تاسو ته به یادي، هغه حکمتونو په رڼا کې صحیح عقل دا خبره مناسب ګڼي. خیال هم دی که نه؟ او ګوره بل طرف ته وګوره، صحیح عقل دا خبره نه مني چې د ښځې دي د یو خاوند نه زیات دي. دې خبرې ته اوس ګوره، د صحیح عقل نه مني. نو صحیح عقل موافق دی د اسلام، د فطرت موافق دی. بله خبره د دین هغه دا ده، دا په دې موقع ته دا مهم، دا علما او دا د دین د استادان د دوی لوی احسان دی په موږ باندې، لوی احسان دی په موږ باندې. لکه اوس د دغه عالم او مفتي مناظره د ملحد سره وه، او هغه په عالمي لیول وه، داسې نه چې کمره کې وه بند وه، عالمي لیول باندې. او ما ورته یا مزدورۍ کې وو، یا اوده وو، یا د ښځو د بچو سره وو، یا هم په دنیا کې سمنډې والې. ته د څه نه څه خبر وي چې ستا په دین باندې څوک اعتراضونه کوي، ستا په الله باندې اعتراضونه کوي، ستا په پیغمبر باندې. خو یو ځوان ورته ناست دی او هغه هلته جوابونه ورکوي، او هغه ستاسو د ټولو طرف نه ترجماني کوي، او ته دې خبر هم نه یې. دا احسان دی د دوی په موږ باندې. یعنې که دا اعتراضات به هغه داسې اعتراضات نه وي چې داسې ټس ټوسي معمولي. دا په ملحدینو کې چې مناظرې له راغلی، خو دی به هم د هغوی څوکي که نه، په داسې غټ لیول سړی چې کم د هغوی اعتراضات وي ته به ورته حیران شي.
کله چې اول پرې هغه اعتراض وکړي ته به د اعتراض چې واورې که پوه پې شویله په ډېرو اعتراضونو به پوه هم نه شي دومره جوور اعتراضات خو که په اعتراض پوه شوې نو په اولنۍ سیکنډ کې چا سره چې علم نه وي هغه به دا وایي چې یا الله خیر ده دې به څه جواب کېږي داسې اعتراض وکړي په انسان باندې او خو بل طرف نه چې ته جواب واورې نو ته به حیران شي چې الله رب العزت څنګه سړي د دې دین دپاره پیدا کړي دي انهم فتیة آمنوا بربهم لکه څنګه چې د اصحاب کهف په باره کې الله وایي دا ځوانان په خپل رب ایمان راوړو داسې ځوانان ډېر شتي موږ ته خبر نه یو هغوی د اسلام دفاع کوي خلکو ته دین بیانوي خلکو ته دین وضاحت کوي او د عامو خلکو کار په خپله دنیا کې مصروف وي د هېڅ نه دي خبر په آخر کې چې بیا موږ راشو بیا په خټه کې اوبه ښه ډېره کړو چې بیا وروسته اعتراضات هم په دغه خلکو شروع کړو کوم چې د اسلام د سرحدونو خیال ساتي سرحد دوه قسمه باونډري هغه دوه قسمه پولې دوه قسمه یو پولې د ملکونو دي د دې هم ساتنه کوونکي چې هغې ته فوج ویلی کېږي دا حکومت خپل فوج یو هغه فوج دی چې هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي هغوی د اسلام د حدودو ساتنه کوي دا هم یو فوج دی او د دوی ډیوټي ډېره ګرانه ده ولې ګرانه ده ډېره ځکه چې دوی پسې شاته بېشماره مخلوق دی د دوی خبرې ته په انتظار ناست دي ځکه که دی پړ شو نو ډېر عوام په دې مسله نه دي پوه چې دا خو د انسان پړ شو د سره به علم نه و کېدای شي ډېرو زړه ته دا راشي چې یاره اسلام پړ شو والعیاذ بالله نو د دې علماو په موږ باندې لوی احسان دی لوی احسان دی په موږ باندې چې دوی زموږ د دین ساتنه کوي د الله په توفیق سره او موږ خبر هم نه یو هغه مفتي مناظره وګوري دا خیر دی د انټرنیټ څه فایدهمند کار دپاره هم استعمال کوي که د ټیک ټاکونه فارغه شوي او د فیسبوک د پالتو سیزونو نه یا د لیونو نه یا د کرکټیانو نه یا د نورو څه قصو میسو نه فارغه شوي یې که نه نو سرچ وکړئ دغه مناظرې په باره کې او دغه مناظره پوره واورئ ډېره ناشنا مناظره چې ته واورې د اسلام حقانیت او ته بیا وګورې چې علم څه ته وایي او چې ته بیا وګورې چې علما څه ته وایي او په خپل رب به دې یقین ښه ډېر شي ایمان به دې ښه ډېر شي او د خپل رب سره به دې محبت ډېر شي اعتراض یو دا کېږي چې د وینځ نه شهوت پوره کول دا وینځه خو غلامه ده اسلام دا ظلم نه دی کړی والعیاذ بالله چې اقرار د دې خبرې پکې شتي چې او بعض خلک غلامان دي څنګه یو انسان غلام کیږي د دې اعتراض خو ډېر اوږد جواب هم کیدی شي او د دې مختصر هم کیدی شي موږ یې مختصر جواب وکړو اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي یا یاد ساتل پکار دي چې اسلام کې د غلامۍ دا نظام ساول پر اسلام خو نه دی راویستی دا اعتراض به هله ډېر مضبوط وی چې دا نظام الرق په عربۍ کې د غلامۍ ته وایي چې دا نظام چا راویستی وی دا شریعت او اسلام راویستی وی څومره چې اسلامي دینونه راغلي دي هغه ټولو کې دا مسله شته کم ټیم کې چې اسلام راغی او قرآن نازلېدو د یاده کې کم ټیم کې چې قرآن نازلېدو د نصاراو سره غلامانو د یهودو سره وو د بت پرستو سره وو د ملحدینو سره وو چې چا ملحد هغه چاته وایي چې بلکل څوک نه مني خو بیا فرق دی د اسلام په معامله کې د غلامانو سره او د هغوی چې کومه معامله و د غلامانو سره اولنۍ مسله په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا غلام انسان په څه جوړېږي لکه په څه باندې یو کس غلام کیدی شي د دې اسباب څه دي د هغوی سره خو اسباب ډېرو د اسلام نه علاوه چې کوم مذهبونه دي او خلکو د ځان نه جوړ کړي یا یې پکې ګوتې والي دي یا د ملحدینو سره د هغې یو سبب جنګ کې چې به څوک ونیوی شو هغه به غلام څوک چې به دې وتښته و هغه به ستا غلام دا به هغوی سره یو سبب و او لګیا شي اعتراض کوي په اسلام باندې دغه شان که څوک دې پټ کو
یا ته راولګېدې او څوک دې خرڅ کو، یعنی آزاد سړی دې څه کو، هغه دې خرڅ کو، بس دی غلام شو. بلکې بعض تاریخونو کې حدیث راځي چې بعض به راولګي د خپل بچي به یې خرڅول، اب غلامان شو. بعضو به دا وي وایي څوک چې هم د ذمهدارۍ دا کار کوي په دې ځمکو کې لګیایي دا ټول غلامان دي. دا نظام مخکې و. اسلام چې کله راغی قرآن نازل شو رب العالمین مسله واضحه کړه، رسول صلی الله علیه وسلم مسله واضحه کړه. په اسلام کې د غلامۍ صرف یو سبب دی، بس یو، نه دا دی چې ته څوک تختوه، نه ته آزاد سړی خرڅولی شي، نه په زور ته څوک غلام کولی شي. صرف یو سبب دی، هغه دا چې ستا جنگ راغی د کافر سره، جهاد د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې راغی او مسلمانانو له الله بری ورکو. اوس دا کم خلک چې قیدیان شوي دي او راوستی شوي دي، د دوی سره ته یو دا معامله هم کولی شي چې دوی ځان سره وساتي، دا به غلامان یا ته دوی پرېږدي ازادي کې، ازادېدو باندې یا د دوی نه څه پیسې والي یا د هغې په مقابل کې څه والي یا څه والي، دا ټول جایز دي حسب مصلحت. کوم چې د مسلمانانو مشر دی هغه به مصلحت ته ګوري، بس دقه یو سبب دی.